غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن دی تخما او رالیگا سبه کما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زیم نزار یوسفزی خپرونه ده زما د لرې وطن یاره. نن زما د لرې وطن یاره موږ د دوبۍ شارجې نه ډېر لرې زید سره په خوا کې دلته راغلي یو ډېره ښایسته باغچه ده دې ته راغلي یو. دلته هم په شارجه په دوبۍ په اجمان په مالګوین کې میش شاعران ادیبان د علم او د هنر خاوندان راغونډ کړي دي او ستاسو لپاره هم یو ډېره خوندوره او ډېره ښکلې مشاعره را جوړه کړې ده. هیله لرم چې دا مشاعره به ستاسو خوښه شي. شمشاد ټلویزیون دا مشاعرې دا شاعران دا ادیبان د دوی پالنه د دوی روزنه د خپلې ژبې د خپل ادب د خپل کلتور د پرمختګ دپاره کوي. او تاسو ته معلومه وي چې په دې تیر وخت کې په دې کال 2 کې موږ په متحده عرب اماراتو کې داسې شاعر ادیب پرې نه ښود چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه هم ولس ته نورې دنیا ته هم راوړاندې نه کړ. زمونږ دا نننۍ هڅه چې کومه ده دا هم زمونږ د هغې کوششونو یو کړی ده چې موږ د خپلې ژبې د خپل ادب او د خپل کلتور د پرمختګ دپاره کوو. زه د دې شاعرانو ادیبانو د علم او د هنر د خاوندانو د خپل طرف او د شمشاد نړیوال ټلویزیون د طرفه مننه کوم چې دومره لرې رالل او په دې نننۍ مشاعره کې موږ سره ګډون وکړو. او دا ځای چې چا د شاهد خان او د هغه د ملګرو او د هغه د کورنۍ هم مننه کوم چې دا ځای هم زموږ لپاره را جوړ کړو او دلته کې موږ دا مشاعره را جوړه کړه. راځئ کتونکو د مشاعرې لومړی شاعر ما سره په خوا کې ناست دی ښاغلی طاهر منان صادق له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ورمانځي. خو د هغې نه مخکې زه غواړم چې نننۍ مشاعرې شروع د ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب د دې غزل نه وکړم. ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکه هغه نوم هر سړي په خپله دروازه ولیکه او د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلمه د جانان نوم مې د جنت په مناره ولیکه او نور چې مې څه لیکل کاغذو په کاغذ مې لیکل خو چې ستا نوم مې لیکه دا مې په سینه ولیکه. دا د صاحب شاه صابر صاحب ارواښاد شعرونه په دې باندې طاهر منان له بلنه ورکوم طاهر منان صادق له چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ورمانځي. ښاغلی طاهر منان صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول به زه نزار صاحب د شمشاد ټلویزیون ډېر مشکور یم زموږ له د څو شعرونو مقاره کړم. شعر دی جي ارشاد. چې د ملنګ غاړې کچکول مات شي لکه چې تګې کس کنډول مات شي هر ټوکړی په حساب پوروي د صادق زړه دومره پتول مات شي. ډېر ښه غزل ما جړوي تا ته به داخ لګي ظلم کوي تا ته به داخ لګي وایم چې زړه ته تسلي راکوه کوي ګلې تا ته به داخ لګي ما ویل مکړه د بیلتون خبرې او ته یې کوې تا ته به داخ لګي. ډېر ښه. ما خو زړه درکړو چې به مینه کوو ته یې دغې تا ته به داخ لګي
او ما ویل راغونډ مې کړه شلیدلې ګریوان ما ویل راغونډ مې کړه شلیدلې ګریوان ته یې څیرې تا ته به دا ښه لګي صادق سلګۍ وهي دستا په در کې صادق سلګۍ وهي دستا په در کې ته یې رټې تا ته به دا ښه لګي ډېره مننه دا و ښاغلی طاهر منان صادق صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ اورېد ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان د لیونی د زړه ارمان څومره تازه تازه دی د لیونی د زړه ارمان څومره تازه تازه دی د للمې ګلې په ګریوان څومره تازه تازه دی او په دې جامو کې مې د یار د کور طواف کړی دی په دې جامو کې مې د یار د کور طواف کړی دی په دې جامو کې مې ایمان څومره تازه تازه دی ښاغلي سمیع الله راغب صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمرځي ښاغلی سمیع الله راغب صاحب بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو نه اول ډیره مننه د شمشاد ټلویزیون شعر ته جي ارشاد پښتون په ځان مین دی په جانان باندې مین دی پښتون په ځان مین دی په جانان باندې مین دی پښتون په امن خوښ دی ټول جهان باندې مین دی پروت تګې لمدونه دی د امن پسرلی ته پروت تګې لمدونه دی د امن پسرلی ته ښایسته د للمې ګل دی په باران باندې مین دی ډېر ښه او غزل د جي بې له خدایه مې ټیټ نه کړو په یو ځل سر بې له خدایه مې ټیټ نه کړو په یو ځل سر ما په سر چرته منلی نه دی بل سر او تا چې زما و سر ته ټیټې دروازې کړې هسې نه چې پکې ودین خلي خپل سر د افغان بچی یم د زغم سره بلد یم د افغان بچی یم د زغم سره بلد یم کوم اغیار به مې ټیټ نه کړي د کابل سر او چې حیا نه په برکه د ورور په شازي چې حیا نه په برکه د ورور په شازي شا قربان مې داسې پیغلو په وربل سر او په مزا مزا به سا وطن ته سپاري په مزا مزا به سا وطن ته سپاري کارمان شي د چاهورو په سنګل سر ډېر ښه او که په شمار کې درته لږ ښکاري اغیاره که په شمار کې درته لږ ښکاري اغیاره هر پښتون درته حساب کړه په یو سل سر ډېر ښه بس اغیار لره په دې کې نصیحت دی بس اغیار لره په دې کې نصیحت دی ښه دې خلاص کړي د رغب په دې غزل سر ډېره ډېره مننه شکریه دا ښاغلی سمیع الله راغب صاحب ډېر خوندور غزل تې موږ ډېره مننه ستاسو چې په دروغو خوشحالیږي پر اختیا خپوي چې په دروغو خوشحالیږي پر اختیا خپوي هغه یاران خو به زمانه خامخا خپوي او هغه سړی څه عجیبه عجیبه ټوکې کوي هغه سړی څه عجیبه عجیبه ټوکې کوي ما اورېدلي چې زما خپه په ما خپوي په دې شعرونو باندې ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري حامد کډیوال له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي زلمی شاعر ډېره مننه نظار صاحب یو غزل دی ارشاد وایي داسې بې کچه په نخرو عادت دی داسې بې کچه په نخرو عادت دی غم مې دا ستا په اسویلو عادت دی او دیدن یې اوس هم خپله ساه ګڼم زړګی مې هسې په توبو عادت دی دیدن یې اوس هم خپله ساه ګڼمه واه زړګی مې هسې په توبو عادت دی واه او د وخت ګلونه په دلو پراته دي نظار صاحب واه د وخت ګلونه په دلو پراته دي د بخ قدم مې په ازغو عادت دی ډېر ښه او منم زاهد ستا ګمان صحیح دی منم زاهد ستا ګمان صحیح دی ساقي له تلل د لیونو عادت دی ډېر ښه او زما په سود د دعاګانو وشي زما په سود د دعاګانو وشي حامد خاصې د خیرو عادت ډېر ښه تا ښاغلی حامد کډیوال چې ډېر خوندور غزل تې موږ اورېد ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان د مشاعرې بل شاعر ښاغلی حمید جان ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی حمید جان ورکزی صاحب غزل دی
د مچو کور ته د لاس وړی دی اوس ځان ته ګوره واه د مچو کور ته د لاس وړی دی اوس ځان ته ګوره تر کور به تختې تا ته چاوي چې افغان ته ګوره واه 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 د وخت لکیرو یو بېل کړي خو بېلتون مو نشي د وخت د وخت لکیرو یو بېل کړي خو بېلتون مو نشي که سترګې غواړې نو ماما او ما جانان ته ګوره ډېر ښه او هره خبره دې لیکلي خو احد دې هیر دی هره خبره دې لیکلي خو احد دې هیر دی زما تعداد طاقت ته مه ګوره ایمان ته ګوره ډېر ښه او ما و پټ کړي کلار کړي د وزرو لاندې ما پټ کړي ما و پټ کړي کلار کړي د وزرو لاندې چې تا چېډل نو اوس زما هر قهرمان ته ګوره ډېر ښه او دا یوه ښېګړه خو دا یوه ښېګړه دې منمه چې راویښ دې کړلو او دا یوه ښېګړه دې منمه چې راویښ دې کړلو اوس یې در پام شو د چیلم د سرګردان ته ګوره ډېر ښه او زه د حمید په مینه مست یم مرګ نه یریږم او زه د حمید په مینه مست یم مرګ نه یریږم د مرګ ارمان پوره کوم زما ارمان ته ګوره ډېر ښه دا و ښاغلی حمید جان ورکزی صاحب چې ډېر خوندور او ډېر ښه غزل ترې موږ اورېد ستا یو نړۍ مننه د مشاعرې بل ډېر خوږ او محترم مشر حکیم زلن ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي حکیم زلن زه که پیښې د بل شروع کړم که آواز بدل کړم زه که پیښې د بل شروع کړم که آواز بدل کړم خو نه پټېږمه سندرو ته که ساز بدل کړم ډېر ښه او سرو نه سپین نشم جوړولی نه د سپینو نه سره سرو نه سپین نشم جوړولی نه د سپینو نه سره چې حقیقت وي هغه څنګه په مجاز بدل کړم او زما د غیږ د رباب شرنګ هغه آواز نه خیږي زما د غیږ د رباب شرنګ هغه آواز نه خیږي ګوډه ترونه شو زاړه که خپل شباز بدل کړم مړې شوي مو د فکر په ډیوو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې مړې شوي مو د فکر په ډیوو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې ستا مخ زلفې په خدای داسې د یو بل په مثال دي ستا مخ زلفې په خدای داسې د یو بل په مثال دي رڼا کې تیارې ګرځي که تیارو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې مړې شوي مو د فکر په ډیوو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې بې بخته یو د بخت شاممو نه بلیږي خدایا بې بخته یو د بخت شاممو نه بلیږي خدایا نه کور کې رڼا شته نه په کوڅو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې مونږ لار د رڼا پرېښوده تیارو کې پسې ګرځو مونږ لار د رڼا پرېښوده تیارو کې پسې ګرځو نو د زړه خونې تا ګورو په پیسو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې مړې شوي مو د فکر په ډیوو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زمونږ زړو کې رڼاګانې نو چراغ به د عمل ځان سره وړې د خپله کوره چراغ به د عمل
ځان سره وړې د خپله کوره ځلنده هلته نشته هدیرو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زموږ زړو کې رڼاګانې مړې شوې مو د فکر په ډیوو کې رڼاګانې له ډېره وخته نشته زموږ زړو کې رڼاګانې. دا ښاغلی حکیم ځلاند ورکزی صاحب چې ډېر خوندور او په ډېر ښه ترنم کې موږ دا غزل واورېدو. ستا یو نړۍ مننه کور مودار. غمجن مازیګر دې بېلتا غمجن مازیګر دې بېلتا. ښاغلی محمد افضل سیریوال صاحب له بلنه کوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد افضل سیریوال صاحب غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي. دا چې بد را سره کېږي او که ښه را سره کېږي دا چې بد را سره کېږي او که ښه را سره کېږي دا چې څه را سره کېږي چې په څه را سره کېږي او ستا په خوله مې اعتبار نشته ستا خبرې د فریب دي ستا په خوله مې اعتبار نشته ستا خبرې د فریب دي ای د امن داویداره ستا په خوله را سره کېږي واه 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 دا شعر بیا وایه. ستا په خوله مې اعتبار نشته ستا خبرې د فریب دي ستا په خوله مې اعتبار نشته ستا خبرې د فریب دي ای د امن داویداره ستا په خوله را سره کېږي. ډېر ښه. او چا تې سوال وکړه افضله ستا حقدار د وربل څوک دی چا تې سوال وکړه افضله ستا حقدار د وربل څوک دی ویل افضل مې ګاونډي د حق د ده را سره کېږي. ډېره مننه. غزل لیکي ارشاد. څه وشو مونږه لکه بیلې کړې وختونو لارې څه وشو مونږه لکه بیلې کړې وختونو لارې یو بل ته تللي دي زما او ستا د زړونو لارې او خلکو به وخاندل ګړلم به یې زه لیونې خلکو به وخاندل ګړلم به یې زه لیونې چې ښکلولې به مې ستا د قدمونو لارې او منم چې ستا زړه به د کاڼي وي خو یادې لره منم چې ستا زړه به د کاڼي وي خو یادې لره مینې هم سر ته خېجولي دي د غرونو لارې ډېر ښه. او چې نه په خپله یو یو نه مو سوچ او فکر یو دی چې نه په خپله یو یو نه مو سوچ او فکر یو دی اغیار مو ځکه جوړې کړي په سرونو لارې او هغه چې ما به پکې تا ته انتظار کولو هغه چې ما به پکې تا ته انتظار کولو شاړې پرتې دي اوس د هغه ګودرونو لارې او جانانه ستا په زړه کې ځای جوړول داسې ګڼم جانانه ستا په زړه کې ځای جوړول داسې ګڼم لکه لګیا یم بندومه د سیندونو لارې. ډېر ښه. او خدای خبر چا ورته ویلي د افضل د راتلو خدای خبر چا ورته ویلي د افضل د راتلو دې لیونی چې کړې رنګین په سرو ګلونو لارې. ډېر ښه. دا ښاغلی محمد افضل سیریوال صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل. ستا یو نړۍ مننه ډېره مننه. ښاغلی فیاض علي فیاض لا په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. څوک چې د ټول انسانیت په سر اورونه نیسي څوک چې د ټول انسانیت په سر اورونه نیسي خلک هغوی ته هم په لاسو کې ګلونه نیسي او د کلي ټولې پیغلې خاندي په جړا جړا کې د کلي ټولې پیغلې جاړي په خندا خندا کې زلمي چې پاسي او دښمن ته سنګرونه نیسي. ښاغلی فیاض علي فیاض صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی فیاض علي فیاض صاحب. ډېره مننه نزار صاحب. غزل مطلع عرض ده. ارشاد. دکه مو یاره د ناترس حادثو زندگی دکه مو یاره د ناترس حادثو زندگی مونږ تېروو په سرو ورونو په لمبو زندگی دکه مو یاره د ناترس حادثو زندگی مونږ تېروو په سرو ورونو په لمبو زندگی په سر تومت د ترهګرۍ په خپل وطن خواروزار په سر تومت د ترهګرۍ په خپل وطن خواروزار
دا د پښتو د پښتونخوا د پښتنو زندگی واه واه ډېر ښه. دلته د شمار کسانو ساده د سکون اغستې دلته د شمار کسانو ساده د سکون اغستې دلته کې کړې ده د شمار یو څو سړو زندگی. واه 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 ډېر ستا ښه. راتله دا چې زندگی د ځان سره راولي ستا راتله دا چې زندگی د ځان سره راولي ستا خو پتلو باندې والله چې شي پتلو زندگی. ډېر ښه. څوک بختور بکړي په سوري د اوربل خوبونه واه څوک بختور بکړي په سوري د اوربل خوبونه مونږ له خو خړه اشنا مسافرو زندگی. ډېر ښه. څوک بختور بکړي په سوري د اوربل خوبونه مونږ له خو خړه اشنا مسافرو زندگی. او هغوی په قدر د ګلونو باندې څه پوهېږي هغوی په قدر د ګلونو باندې څه پوهېږي چا چې لازم نه وي کړی په ازغو زندگی. ډېر ښه. او په کخرېدلو سترګو داسې یاره مه راګوره په کخرېدلو سترګو داسې یاره مه راګوره کړې د ما ستا د مړو سترګو په کتو زندگی. واه ته به خفه چې جواب دې را خندا رانه کو ته به خفه چې جواب دې را خندا رانه کو راته ولاړه هر قدم د پسلګو زندگی. سړی که ډېر روغ وي زه وایه که نه پاتې به شي سړی که ډېر روغ وي زه وایه که نه پاتې به شي د سرګردانه د پشان د لیونو زندگی. ډېر ښه. خدای زده چې دلته به د امن سپرلې کله راځي خدای زده چې دلته به د امن سپرلې کله راځي ډېره ترخه شوه د بارودو په لږو زندگی. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. خدای زده چې دلته به د امن سپرلې کله راځي ډېره ترخه شوه د بارودو په لږو زندگی. په یازه چا د بل د غمه سترګه پټه نه کړه په یازه چا د بل د غمه سترګه پټه نه کړه په چا شوه تېره څه بې غمه په ودو زندگی. لکه مو یاره د ناترسه حادثو زندگی مونږ تېروو په سرو ورونو په لمبو زندگی. دا ښاغلی فیاض علي فیاض صاحب چې ډېر خوندور او ډېر ښکلې غزل ترې موږ واورېد. ډېره مننه ستاسو. نورالي شاه کاروان صاحب محترم مشر ډېر محترم مشر نورالي شاه کاروان صاحب له غواړم چې په دې یو دوو شعرونو باندې د کلام بلنه ورکړم چې نور مې د سترګو خوږېدو څوک دي نور مې د سترګو خوږېدو څوک دي زما بغیر ستا د بڼو څوک دي او زما د زړه په اور کې زه تېره یم زما د زړه په اور کې زه تېره یم په ما د زړه د سوځېدو څوک دي. په دې شعرونو باندې خپل ډېر محترم مشر ښاغلي نورالي شاه کاروان صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. دا یو کتا عرض ده. ارشاد. ګلونه را ډالۍ کړه په سرلیا چې رادرومې ګلونه را ډالۍ کړه په سرلیا چې رادرومې غزل غزل ارزو مې انتظار نیولې ده اوس نشته پرې دوه مخي اړولي اتڼونه کاروان هغه شنه چې نه خامار نیولې ده. کاروانه ډېر ښه. شعر عرض دی لکه چې بیا د مازدیګر لارې ازغنې شولې لکه چې بیا د مازدیګر لارې ازغنې شولې او سیلۍ الوزي د ګودر لارې ازغنې شولې او مودې شوې تیرې هیڅ ټنګار د منګوټو نه راځي مودې شوې تیرې هیڅ ټنګار د منګوټو نه راځي د پیغل ګوټو د لښکر لارې ازغنې شولې او رقیب غماز په اشتراک مظاهره ایستلې رقیب غماز په اشتراک مظاهره ایستلې دیدن شو قطع د دلبر لارې ازغنې شولې او شعر عرض دی چې را لغوڅتې کړلو تن جوړ د نفاق په توره چې را لغوڅتې کړلو تن جوړ د نفاق په توره ځکه موږ یو بل ته د در لارې ازغنې شولې ډېر ښه. او درله د عمر طریقي شه هغه توره کېږدی درله د عمر طریقي شه هغه توره کېږدی ستا په قلم د لرو بر لارې ازغنې شولې ډېر ښه.
نو درله د عمر طریقې شه هغه توره کېږدۍ ستا په قلم د لرو بر لارې ازغنې شولې او د پښتنې مینې اظهار د لرې لرې وکړه د پښتنې مینې اظهار د لرې لرې وکړه ګل د سینې او د ځیګر لارې ازغنې شولې ډېر ښه د پښتنې مینې اظهار د لرې لرې وکړه ګل د سینې او د ځیګر لارې ازغنې شولې او زمونږ له چمنه چې تیریږې مخ پټونی کوه زمونږ له چمنه چې تیریږې مخ پټونی کوه د نظر بازو د نظر لارې ازغنې شولې ډېر ښه کاروان صاحب ډېر ښه نو ستا د غرور له میخانې یو زه مایوس نه یم ستا د غرور له میخانې یو زه مایوس نه یم هر یو مایخوار ته د ساغر لارې ازغنې شولې او شبه او خان دې راستانه کړه د شاوال غرونو ته کاروان تیاره شوه د سپین غر لارې ازغنې شوه دا و ښاغلی نورعلي شاه کاروان صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ واورېد ستاسو یو نړۍ مننه مشاعرې بل ملګري شاعر ښاغلی تاج الدین محبت صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمازي ښاغلی تاج الدین محبت صاحب ناست چې په څادر د کمسیالۍ او د غربت یمه ناست چې په څادر د کمسیالۍ او د غربت یمه کله اوس یارانو ته جوګه د کنایت یمه ډېر ښه او ځکه په ویرجن ترنم وایمه ټپې د ژوند ځکه په ویرجن ترنم وایمه ټپې د ژوند زه د زړه په وینو لا تر اوس پورې لطفت یمه ډېر ښه او نن د وخت طوفان له کړنګونو یم خطا ځکه نن د وخت طوفان له کړنګونو یم خطا ځکه وتی د یارانو له نظره محبت یمه غزل عرض دی هیڅ مو ونه مونده که څو سکون ته لار لټوو هیڅ مو ونه مونده که څو سکون ته لار لټوو څه په باریک تار د امید ژوندون ته لار لټوو دا نادانی نه ده نور څه دي وا د چم ماشومه چې خندا ډکې خولې کې ویر شاخون ته لار لټوو په دې اساس وخت کې سالم فکر ته دی ضرورت په دې اساس وخت کې سالم فکر ته دی ضرورت چې بې علمۍ نه شو بهر پښتون ته لار لټوو او په دې پوهېږم چې مشکل دی ناممکن خو نه دی په دې پوهېږم چې مشکل دی ناممکن خو نه دی موږ به هرومرو همدې مضمون ته لار لټوو نن وخت راغلی لر او بر به بیا یو کیږو سره نن وخت راغلی لر او بر به بیا یو کیږو سره بیا به بدبخت یو چې به بیا بیلتون ته لار لټوو په کار دی نوی اقدام وکړو د وحدت لورې ته په کار دی نوی اقدام وکړو د وحدت لورې ته څه ضرور نه ده چې به تیر پرون ته لار لټوو آخري مقطع دی راځئ چې ټول د محبت په ټکو نیت وتړو راځئ چې ټول د محبت په ټکو نیت وتړو نور به په ګډه د ګلبڼ سمون ته لار لټوو ډېر ښه دا و ښاغلی تاج الدین محبت صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ واورېد ستاسو یو نړۍ مننه خدای د ښې ورځې خاوند کا خدای د ښې ورځې خاوند کا چې د ریمنې لوپټې نه خلاصه شم په دې ټپه باندې ښاغلي غنچه ګل نایل صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی غنچه ګل نایل صاحب لږ خو دې مخ راته ښکاره کړه چې غزل ولیکم لږ خو دې مخ راته ښکاره کړه لږ خو دې مخ راته ښکاره کړه چې غزل ولیکم رنځ مې د مینې دوباره کړه چې غزل ولیکم او څنګه په څنګ دلبره ته په چوپه خوله تېرېږي څنګه په څنګ دلبره ته په چوپه خوله تېرېږي د خولې نه پورته څه ناره کړه چې غزل ولیکم مننه لږ مې په سترګو کې خوندونه د الفت راوله لږ مې په سترګو کې خوندونه د الفت راوله ما د خپل ځان په ننداره کړه چې غزل ولیکم ډېر ښه مننه او په ما نایل به دا غمجنې شپې تر څو تېرېږي
په ما نایل به دا غمجن شپې تر څو تېرېږي نن د دیدن جوړه چاره کړه چې غزل ولیکم ډېر ښه چې دا ولې زمونږ لرو بر پښتون په خوب بیده دی چې دا ولې زمونږ لرو بر پښتون په خوب بیده دی چا پرې مۍ څښلي که نه د خپل جنون په خوب بیده دی او د لیلا د کوڅې کاڼي به د چا په سر وړېږي د لیلا د کوڅې کاڼي به د چا په سر وړېږي چې بېغمه بیابان کې هم مجنون په خوب بیده دی مننه او خدایه بیا یې د رمې په شپو لیوان دې ورګډ شوي خدایه بیا یې د رمې په شپو لیوان دې ورګډ شوي د کېږدۍ د برې پیڅکې لاندې شپون په خوب بیده دی مننه او شپه کوتا شوه تیرکۍ هم د رڼا له مخې نه ځي شپه کوتا شوه تیرکۍ هم د رڼا له مخې نه ځي د بلال انتظار کړي که سباوون په خوب بیده دی او مننه شپه کوتا شوه تیرکۍ هم د رڼا له مخې نه ځي او د بلال انتظار کړي که سباوون په خوب بیده دی او دا د ړنګو دیوالو خو هم څه سر تړل پکار دي دا د ړنګو دیوالو خو هم څه سر تړل پکار دي هر زلمي لره چې ګورم په سکون په خوب بیده دی ډېر ښه مننه او خدایه داسې یو نایل زمونږ په خاوره باندې وکړي خدایه داسې یو نایل زمونږ په خاوره باندې وکړي چې راویښ کړي هغه څوک چې سرزنګون په خوب بیده دی دا و ښاغلی غونچه ګل نایل صاحب چې ډېر خوندور غزل ترې موږ اورېد ستاسو یو نړۍ مننه غمجن مازیګر دی بېلتا غمجن مازیګر دی بېلتا زما در عمر کېږي زما در عمر کېږي ما کره ستا د غم خمبې ولاړې دي ښاغلی نظر محمد نظر صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی نظر محمد نظر صاحب رانه زما د ژوند جانان یوازې پاتې شولو او زما د ټول عمر ارمان یوازې پاتې شولو واه او چې به یې غږ ورته له زړه له تله وباسلو چې به یې غږ ورته له زړه له تله وباسلو هغې اده کې نه قربان یوازې پاتې شولو چې به یې غږ ورته له زړه له تله وباسلو هغې اده کې نه قربان یوازې پاتې شولو او هغه ملنګ درنه د تاج او تخت غوښتنه نه کړي هغه ملنګ درنه د تاج او تخت غوښتنه نه کړي بس و پتا پسې روان یوازې پاتې شولو ډېر ښه او په هر نظر چې د نظره آبادي ولیده په هر نظر چې د نظره آبادي ولیده خو یو انګړ زمونږ وران یوازې پاتې شولو ډېر ښه غزل دی چې ارشاد څومره ګرانه زندګي شوه چې مې ګران پوښتنه نه کړي څومره ګرانه زندګي شوه چې مې ګران پوښتنه نه کړي څومره ګرانه زندګي شوه چې مې ګران پوښتنه نه کړي له مودو نه را په دې خوا مې جانان پوښتنه نه کړي او د خزان سپیرو بادونو د بهار رنګونه یوړل د خزان سپیرو بادونو د بهار رنګونه یوړل پسرلی زما د مینې د بستان پوښتنه نه کړي مننه او د دردونو قافلې مې د زړګي دشته کې ګرځي د دردونو قافلې مې د زړګي دشته کې ګرځي لا تر اوسه مې د ستړي ژوند ساروان پوښتنه نه کړي مننه او چې د بې کسه غوندې خدای ګو چې خپل ځان راته ښکاره شو د بې کسه غوندې خدای ګو چې خپل ځان راته ښکاره شو چې مې هیڅوک د ریښې ریښې ګریوان پوښتنه نه کړي اخر مننه د بې کسه غوندې خدای ګو چې خپل ځان راته ښکاره شو چې مې هیڅوک د ریښې ریښې ګریوان پوښتنه نه کړي اخري بیت دی چې لا باران د وصال د زړه په للمه شوی نه دی لا باران د وصال د زړه په للمه شوی نه دی تندغر نظر به څنګه د باران پوښتنه نه کړي رکا د چم کوڅې اریشه رکا د چم کوڅې اریشه د زنې سر مې په دیوالو سولیدنه دا و ښاغلی نظر محمد نظر صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېد
ستا یو نړۍ من ښاغلي نور علي جان نریزوال صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو مشرانو کشرانو په اجازه نزار صاحب د شعرونه دي. ځان ته مې خیرې کړي دي تا ته په دعا یمه، ځان ته مې خیرې کړي دي تا ته په دعا یمه، شونډې مې د غوڅې شي که بل څه بل څه وایمه. ما خو تل د بل په غم کې اوښکې څڅولې دي، ما خو تل د بل په غم کې اوښکې څڅولې دي، ما کله په دې ژړلې نه دي چې جدا یمه. سترګې چاته واړومه ژوند به یاره څه منه، سترګې چاته واړومه ژوند به یاره څه منه، و نن مې په محفل کې کړه مخصوصه چې تنها یمه. ډېر ښه. ما که د بلبل سره نغمه کړه غبرګه څه وشول، ما که د بلبل سره نغمه کړه غبرګه څه وشول، زه هم ثنا خوان د ګلاب ګل او د لالا یمه. مننه. غزل دی نظر صاحب. ارشاد. لا خو شمې به لیدلې سهار نه و، لا خو شمې به لیدلې سهار نه و، ما زنګون ورته خور کړی و یار نه و. و پښتنې اوښکې هم مخره څرګند نه کړ، پښتنې اوښکې هم مخره څرګند نه کړ، ګنې نن خو په محفل کې اغیار نه و. بې موسمه په نرګس پسې راغلی کاروان صاحب، بې موسمه په نرګس پسې راغلی، ګلاب پاڼې پاڼې پروت و بهار نه و. په ګریوان کې مې پردي لاسونه خښ شول، په ګریوان کې مې پردي لاسونه خښ شول، څیرې و خو مګر داسې تار تار نه و. مننه. په ګریوان کې مې پردي لاسونه خښ شول، څیرې و خو مګر داسې تار تار نه و. متاثر و د پردیو رواجونو، متاثر و د پردیو رواجونو، پښتون و سرتور په سر یې دستار نه و. مننه. او ښکاري هغه نازولی جنا نشته، ښکاري هغه نازولی جنا نشته، نریزواله چې یې نوم په چنار نه و. دا و ښاغلی نور علي جان نریزوال صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ ستاسو یو نړۍ من د سوات د ګلورینې سیمې ډېر خوږژبه شاعر ښاغلي محمد ګل منصور صاحب له په دې شعر باندې د کلام بلنه ورکوم چې د سوات خو مقبري هم دومره ښکلي وي جانانه، د سوات خو مقبري هم دومره ښکلي وي جانانه، سړی چې ورته وګوري نو مرګ ته یې زړه وشي. ښاغلي محمد ګل منصور صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام ونمانځو. مننه. زه خو د هر سړي خاطر ساتم، زه خو د هر سړي خاطر ساتم، خو زه د یو سړي خاطر نه ساتم، او په دې به هم د ډېرو خوښ نه یم، کافر به وساتم خو پیر نه ساتم. مننه. او د چا د درد راته احساس نه کیږي، د چا د درد راته احساس نه کیږي، څوک چې خپل زړه راته راسپړي خاندو، او په دې حالاتو کې که خاندو نه هم قسم په خدای دی لکه مړي خاندو، او د خان خبره کې که هېڅ هم نه وي خولې مې واسې چینګې کړي خاندو. مننه. د خان خبره کې که هېڅ هم نه وي خولې مې هسې چینګې کړي خاندو، او تاسو لاړ شئ زه به ناست یم د دې مصر بادشاهۍ کې، تاسو لاړ شئ زه به ناست یم د دې مصر بادشاهۍ کې، امین موږ نه پاتې کېږي د بابا د جواب نه یم، او ملامت راته ته یو زه چوپ درته ولاړ یم، ملامت راته ته یو زه چوپ درته ولاړ یم، ته محبوب زه مین یم زه خو ستا د جواب نه یم، او مهارت ورپکې ډېر دی خپل حدیث شي جوړولی، مهارت ورپکې ډېر دی خپل حدیث شي جوړولی، قام که هر طرف ته بیایي د ملا د جواب نه یم. مننه. او چې خپل اولاد د جهالت د تیرو ونه وباسي، چې خپل اولاد د جهالت د تیرو نه وباسي، د هغو حق نشته چې وجاړي پر یاد دې وکړي، او که څوک رښتیا جهاد کول غواړي نو دغه دی بس، که څوک رښتیا جهاد کول غواړي نو دغه دی بس، دا چې جهاد کوي د دیو خلاف جهاد دی وکړي. ډېر ښه ډېر ښه. مننه.
وختونه به د وخت سره په جنگ کې تیروم وختونه به د وخت سره په جنگ کې تیروم او دا ژوند به د ژوندو خلکو په څنګ کې تیروم ډېر ښه دا نن شپه په ازغو باندې کوم په دې باور سبا شپه به د خیره په پالنګ کې تیروم ډېر ښه او قسم دی چې که دا کلی قسم دی که دا ښار کلی او کور زما د کار وي او قسم دی که اوس دا جهان د نور زما د کار وي او قسم دی که زره انسانیت انسان کې وینم نو قسم دی د انسان که یو انځور زما د کار وي ډېر ښه او قسم دی دا قاضي او دا مجرم دواړه یو شی دي قسم دی که دا سپین او دغه تور زما د کار وي ډېر ښه او دا اخري اوس بچ رقم کې ورخو یې کړه خو دا خبره راله خوب تختوي ورخو یې کړه خو دا خبره راله خوب تختوي چې زور یې وکړه ورسره که په رضا یې ورکړه او دغه چرسي غوندې سړی خو چېرته سم مفتي دی راتلو پیتوه د کوپر په ملا یې ورکړه مننه او ما سره خوږ زما بچی چې به په سهال کې وي ما سره خوږ زما بچی چې به په سهال کې وي یو بابا دومره قدري وویل او ساه یې ورکړه چې د ملا خوا کې یو ساعت کېناستم د ملا خوا کې یو ساعت کېناستم بیا مې دا یاره وه چې یه خدایه چېرته جیکټې ختمې شوي نه وي مننه او نه پر کرسمس نه دیوالګۍ کې راغلې نه په اختر کې راته رغاړه وتې نو ښکلې بیخي لکه مذهب دې نشته څنګه ته بیا وایه نه په کرسمس نه دیوالګۍ کې راغلې نه په اختر کې راته رغاړه وتې نو ښکلې بیخي لکه مذهب دې نشته او تا چې به پون کمې جنۍ ته کوو په دې خفه یم چې زړه هم نه و هغه یو شیخ غوندې هلک وختو مننه او په ډېرو ښکلو مین شوی یم په پوره کلو مین شوی یم آخر به چغې په جرګه کې کمه چې ښاغلو مین شوی یم او زما او ستا رشته جایزه وه خو بس د ملا نه مسله یې رشوه او چې نوي یار را باندې لاس واچول نو د زوړ اشنا رانه بشره یې رشوه ډېره مننه زما او ستا رشته جایزه وه خو بس د ملا نه مسله یې رشوه او چې نوي یار را باندې لاس واچول نو د زوړ اشنا رانه بشره یې رشوه دا وه زموږ د دې مشاعرې اومړی برخه چې سر ته ورسېده په لوی او مهربانه خدای م سپارم د الله په امان